أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا آیت نمبر 34 د حضرت آدم علیہ السلام د واقعی صحیح ما سبق دروسو کی ما ستاسو خدمت کی عرض کړي دلته اوس دا نقطه قابل ذکر ده چې فرشتو ته الله تعالی د آدم علیه السلام د سجدې امر فرمایلی و آیا دا قبل خلق آدم او که بعد خلق آدم علیه السلام د آدم علیه السلام د پیدایش نه قبل ورته ویلي فرشتو ته او که بعد کې ورته ویلي آیا اول آدم علیه السلام پیدا کو دا غینه بعد دی مامور به سجده کو او کنه هنوز یا آدم علیہ السلام جسد انصری کی مجسم شوه هم ندی او قبل د خلق د آدم علیہ السلام نه الله تعالی فرشتو ته امر به سجده کړي نو یاد ساتي دل ترای د قاضی بیزاوی دادا چې دا مخ کې د خلق د آدم علیہ السلام نه الله پاک دی ته ویلو کنه سورت حجر کی راضی 2930 آیت ځان سره دلیل کی ولیکي سورت حجر پارا 14 آیت 2930 الله رب العزت دی ته فرمایلیو فاذا سويته فنفخت فيه من روحي کله چې زه برابر کوم آدم علیہ السلام لرو د کی روح واچوما فقعوا له ساجدين نپروزی دتا په حالت د سجدې کې دین په تلی کې چې دی ورته مخ کې نام ورکړو فقعوا له ساجدين ور فاذا سويته ونفخت فيه من روح دا قبل خلق آدم علیہ السلام دی معمول به سجده ګرځیدلی اگر چې رای د الله مساوی خدا دا چې نه دا بعد خلق آدم علیہ السلام او بعد تعلیم الاسماء للملائکه چې فرشتو ته تعلیم د اسماء او د مسمیات ورک نفسوار الشیخهم مزداد دی شیخ ومن حق الشیخ التعظیم او حق د شیخ تعظیمین ذکر ورته الله ورکو چې ورته سجده تعظیمی ولګوي علامه بیزاوی په نسبت د علامه ساوی محقق دی او دلیل مضبوط دی ها قرآن پیش کی سورت حجر پیش کی چې فقعوا له ساجدين دلته څوک داوی چې دا انحنا واسخ کته کېدلو دا سجده نوا او تاسو خو اصول شاشیم ویلی دا او لغت سره به هم تاسو ممارست او مسکل لري کنه سجده ویلی شي وضع الجبهه علی الارض تندې خودل پزمکه باندې اسخ کته کېدل نو د سجده بیا چې ویلی چې دا حقیقت کې الله تعالی تو آدم علیہ السلام کو صرف جهاد دا خبرم ټیک نه ده آدم علیہ السلام جهاد او جهاد باره کې الا راضی لم ناراضی مونږ تاسو چې د جنازې مونږ کوو نویت ان اؤدي لله تعالی اربع تکبیرات الصلاه الجنازه الثناء لله تعالی والصلاه للرسول والدعاء لهذا الميت اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهه الاله دلته داسې نه وی وایي قلنا للملائکه اسجدوا الى ادم لادم اعلان دا آدم علیہ السلام ته خو فرق دغه دی چې سجده تعظیمی وا سجده تعبدی او تقربی نه وا سجده تعظیمی مخکې ادیانو کې عند المحققین دا بکشران او مشران ته کوله تمام ادیانو کې تعظیمی سجده وا سورۃ یوسف سلام آیات کے راضی کنا پارا نمبر 13 آیت نمبر 100 وخروا له سجدا
یوسف علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام د میرانه مورین ترور او یول سرونه هغه د خوب د تعبیر موافق خروا له سجدا ورته پریوته په حالت د سجدي کې دا سجده و آدم علیہ السلام تم د غرنګي سجده شوی و نو تعظیمی سجده مخ کې ادیانو کې یجوز وا جایز وا زمون دین کې حرام ده شرک ورته نشي ویلې دی امت کې مګه قبر تا یا چا ولی الله تا تعظیمی سجده لګوله حرام کار یو کوي چې تعظیمن سجده کوم حرام کار یو د چا په نیت باندې به حاکم نه جوړيږي نه ورجمن بالغیب کې پرسان ته نو کړه کدا سجده دیو کولې دیو نو کوي چې دا تعظیمن کوم سم ډنډ ورته ونی سا سمي خوش کا حرام کار کړي او کوي چې تعبدن کوم عبادت کوم الہ غنم پکا مشرک دی حکومت وقت پکار دی چې قتل کی کرشي کی بس کیسه ورته تمام وي دا څنګه و چې ګینه سجده تعظیمی دا شرک دی او شرک مخ کی امتونو کې جایز او زمونږ امت کې ناجایز دی نه شرک کبیح لعینه دی لکه چې ایمان حسن لعینه دی شرک جائز لأحد دون احد نه دی بلکې شرک ناجائز لكل احد دی خو تعظیمی سجده شرک نه وانه ځکه مخ کې جائز و دلته ناجائز ده ما د تمخ کې مرز کړو چې په دې تفاسیر هم لیکلي قرطبی او المانی و غیره چې دی امت ته خدای تعالی د تعظیمی سجده په ځای تقبیل د یدین او د لاسونو خپوم چې کول خلول صفول دا ورکړي سجده بس وګ نه کوي هر چا هغه خلق د جلاس کولولو تم د سجده لقب ورکړي دا خدای حسد او تعنت او تعصب او مکابره او سترګې پټول لیس هغه وخت کې چې موږ فرشتګانو ته اوس جدو سجده وکا سجده وکي تاسو ټول له آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکا دي فرشتګانو ټول سورہ حجر په ځان سرولي کوي سورۃ حجر 30 آیات فسجد الملائکة كلهم اجمعون طول سجده وکا الا ابلیس استثناء راغا استثناء کی خبری دی فتح القدیر والا ہوئی چی جمهور ہوئی چی استثناء منقطع دا بعضی ہوئی چی دا ابلیس دا فرشتو دا جملے نہ ہو دے فرشتو کی داخل ہو نو اعتراض را نہ دے چی اللہ خودتا نہیں ویلی فرشتو تے ویلی ویس قلنا للملائکت اسجدو نو کده سجده ونکه نو دغه مخالفت د امر نه دی کړي یو کان من الجن جناتو کې دغه د امر مخالفت نه دی کړي د امر نه دی شوی امر خو فرشتو ته شوی چا ویلی چې کان من الملائکه ثم صار من الجن د مکه د ملائکو د ډلو نو او بیا جناتو نو ګرځیدل او اصولیین وی چې نه کان من الجن قرآنم داوی سورت کہف تیر جناتو نو سورت کہف آیت 50 پیزان سرولی گئی جمهور داوی زمونگا ساتیزو شیوخ بهم داوی استثناء منقطع لها الا ابلیس مگر ابلیسونک تت ابلیس ولی وی زکا ابلس من رحمت اللہ ایئیسا دینو امید شیو د الله د رحمتنا زکه ورته ابلیس وي ابا انکار یو کو ان امر الله د امر د الله نه د رب کریم د امر نه انکار یو کو واستكبر ابن عباس سے فرمای واستكبر تعظم عن السجود ځان ته غټو قتل د سجدي کول نه آدم علیه السلام ته بعض مفسرین کرام وی ابا استکبارن انکار یو کو د قبر د وجنازان ته غټ کتل واستکبرن
اے تکبرا کبریو کو وکانا دیو پخوانا پیلم د باری تعالی کی من الکافرین د کافرانونا یا کانا پمانا د سوارا والا وکانا من الکافرین یا سوارا من الکافرین او گرزیدو پا انکار سرا د تعظیم د آدم علیہ السلام پدی سرا او گرزیدو من الکافرین د کافرانونا جلالین والا مانا کئی فسجدوا الا ابلیس سجدو کا فرشتگانو مگر ابلیسون کا هو ابو الجن داوی د جنات پلارو کانا بین الملائکہ دا فرشتو په درمیان کې بوسیدو دې تابع شوخه د فرشتو تابع شو پدې کې کشاف ولم لکلی کان جنیا واحدا بین ازهر الوف من الملائکہ مغمورا بینهم فغلبوا علیه دا یو جنیو د زرګونو فرشتو په درمیان کې بوسیدو پاغي کې پټو د فرشتو ته په تغلیب ور کړی شوی دی تغلیب راځي کنه قمرین عمرین شمسین چې راځي خو حاشیه د جلالین لیکلي لیکن اکثر مفسرین لکه بغوی واحدی او قاضی وایي قاضی بیزاوی چې کان من الملائکه دا فرشتو نه بہر حال ابا امتنع منعشو من السجود د سجدینا واستكبرا تیتوی عطف د علت معلول باندې د دې منع علت سو تکبر عطف د علت شو معلول باندې واستكبرا کبر یو کو منع ولی کړو انکار ولی کړو کبر پکې وګڼلې خلک او کبر دغه چې دوی چې انا خیر منه وکانه من الکافرین سوارا وګرځیدو د کافرانو د جملې نام یا وہ سبق او قبل په علم الباری من الکافرین د کافرانو د جملې دا خازن ویلی دی کانا من الکافرین فی علم الجلالین هم دا ویلی دی حدیث پاک کی راضی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا حدیث پاک راوی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اذا قرأ ابن آدم سجدہ فسجدہ کله چې د آدم علیہ السلام زوی بنی آدم د سجدی آیت تلاوت کی و سجدمو کی اعتزل الشیطان شیطان تی اور طرف تشو جاڑی یب کی یقول یا ویل اے افسوس دے مالرا حلاکت دے مالرا زد آدم علیہ السلام پر سجدی معمول شم سجدہ میں انکا تباشو دتا آیت دا سجدی راغی فوراً سجدہ ہوگا دین معلومی گی چی دا سجدی آیت تلاوت کی افضل دغدی کہ پوری ہوگی اگر چی تراخی پاکی جائز دیا جواز ځان ته خبره د خدای د خدای دشمن چې جړې نو فورا نه کوا دې سره دې جړې وقلنا یا آدم اسكن او مونږوي یا آدم اے آدم علیہ السلام مبارک اسكن اوسا انت وزوجك الجنه اسكن اوسېګا انت سو کوئی چې دم علی السکنا اسیم دې جنت کې دوام اختیار کا پدې سکنا فل جنت باندې او چاویل جنا دا بهر و بیره دنک امر ورته کو چې اسکن انت وزوجک الجنه ضمیر د اسکن معطوف له دیخا چاغه ضمیر مرفوع متصل له او زوجو کور باندې عطف دی هغه معطوف شو او دا سی عطف چې کله عطف راشي په ضمیر مرفوع متصل باندې دا محتاج ال تاکید نو انت سره ورته تاکید کړي جلالین دا خبره کړي تاکید للضمیر المستتر ليعطف عليه وزوجك نافع عطف وزوجك وببستا زوج لفظ مشترک دی خام جوڑی تا وی جوڑی تا دلتا زوج نا مراد زوجہ دا
الکه پوه جنت کې اوسېږي ته استاد بیوی یو بعل له بعل خاوند ته وي فمن خافت من بعلها نشوزا او اعراضا اخوند ته وي یو امرأتن دا نو امرأتن د خزې ته وي او الرجل سړی ته وي یو مرء د مرء دم سړی ته وي او یو زوج دی نو زوج لفظ مشترک دی تارتن اطلاق د زوج کیږي پچا باندې خاون باندې او تارتن اطلاق د زوج کیږي پچا باندې بیبي باندې اسکن نه وي چې خطاب حوا دی بتواله اسکن مذکر ته خطاب دی اوسېګه انت نه وي انت وزوجک لو اسکن په ضمیر مستتر ضمیر مرفوع متصل له پاغي عطف د دی راغلی زوجک بیبستا نګورا زوج بیبي ته وي مخکې په دې سورته بقره کې وتا تراشي ګل فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه المرء نه مراد خاوند او زوجه نه مراد تبرو زنانو بیبي نو سره دلته بر یو مسجد او هغه کې یو مولا صاحب ترجمه ډېر په خوږ आवाज کوله دا غزي ته چلاړ نو ورته فیتعلمون دی بس دکو د دینا ما غا یفرقون چې جدای به چوله به پاغي سره بین المرء نو دی غین مرأتن جوړ کړو پمین د خزه کې او زوجیو د خاوند دغه کې مرچفري نن سبا خلک راوتی دي کنه د ندی قران په نوم باندې یو د بسم الله ترجمه به صحیح ونکیو د قران دا وی شروع دي دا شکلونه حل وی چې دا د قران دشمنان دي په نوم د قران خلک گمراه کوي اوسېګا ته بیبستا په جنت کې جنت بعضی بی دین خلک وی چې مراد د دې جنت نه دا فلسطین کې او باغ یا فارس کې او باغ حقيقي جنت نو خدا حقيقي جنت ولکه پوښ اوسېګا ته بیبستا چې حوا رضی الله عنها حوا خازن لیکلی مطر ابیا وی چې وسمیت حواء لانها خلقت من حي ژوند انسان نه پیدا کړی شوی ده کنه قدرت جلالین حشی لیکلی دي حواء بالمد سمیت بها لانها كل حي حوا ته حوا ولې وې ځکه دا د هر حي من بني آدم دا غمور ده ځکه ورته حوا وې الله مخازن دا تعریف مزه کوي پدیش کالات راځي یو په کې ما تقدیر لګول لانها كل حي دا من بني آدم کې یو مولا لګول اولې دا کوم چې مړ دي قبرونو کې پراته دي ولې دا غي مور نه ده پوښ نو خو تعریف د خازن نه لانها خلقت من حي ژوند انسان نه پیدا کړی شوی و آدم علیہ السلام ژوند دی داغه نه خدای پاک پیدا کړ بخاری شریف کې حدیث موجود دی چې دا د کسې پخته د آدم علیہ السلام نه الله پیدا کړ هر نارینه د خپل پخته وشماري اکثر دی وشي خي طرف ته پخته اتلستی او ګس طرف ته اولستی دا ولی یو کم ده دینه هوا بي پیدا شوی ده بعضی ذکر راځي چې دې کې کګه پخته اعلی د بعض روایتو کې د اسفل ذکر راغلي اوچته پخته چې کم دا بره پکې د داړي راکاږي یا لاندې چې کومې داړي راکاږي زنانه اکثر کور کې کګي چلیږي ها کګي چلیږي نو گزاره ور سره کې کته لاړ او ته ودا سیدا کوم نو چې سیدا کې نو دا معلوماتي کې ور سره نو طلاق برای سیده بشی خودانه متلی یا مسلانی مسوم کګدی وی خېمه ورته دربو فیدت خلک بس دیو جن صحابو
رضوان الله علیهم اجمعین کې بعض صحابو د خپل کټ سره کوړه بسوړند کړو. حدیث کې مونږ تراغلی د ادب امصاب د خپل اهل او عیال نه نوچته. حضرت مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه داغه بچی اب بچویم ودونه کړو بیا نسیو او چې موږ کې ونو محضر عام کې د خلکو په وړاندې به ودرول او دغه د ادب کونټیو چې کوي ورته ونیو نو څنګه ټول د شریعت او په طریقت خسته دي کنه. کم بچی چې نیازبینی دا چې غټ شي دا لوی بدعملي ده. بدعمل چې څومره خلک جوړ شوي دا په ماشومتوب کې مور او پلار نازولي دي. دومره به نه نازي چې بیا د نه بدولي شي. دا ادب چوکه به دي نو چته وس. زنانه به هم تاسو به نه وਹੀ ضرب غیر مبرح چې غوخه وشله وډو کې ښکاری په مخ به نه وਹੀ اډو کې به نه ماته غوخه به ورته نشله اسی دې پسته پسته کې ککلې رسو پسته پسته گزارونو وینو خیر دی. مدینه منوره ته چې کله مهاجرین صحابه کرام راغلل نو د انصار زنانه چې وینو دی به خپل خاوندانو سره خلی والی. نو چې لږ وخت مکه معظمه کې د مهاجرین مدینه منوره کې مهاجرینو تیر کو نو د مهاجرینو زنانو د انصارو د زنانو نه چل تک یا بدین خلی والی. عمر فاروق صاحب نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی ځل زنانو یو جرګه نبی رسول الله تراغلی و خواندان مونږ وਹੀ نبی رسول الله بیا خلق منع کړ. بیا ورته عمر فاروق صاحب راغه ویل کی اجازه ورته ورکړي خواندانو ته ویراخه دي خواندانو ضرورت سمې نه دیږي تاسو سي خواندان ورته منع کړ چې لږ گزاره کوي نه وی وای او دې ورته نیغي نیغي ولاړی لږ اجازه ورکړي چې وਹੀ. بہر حال اوس دلته یو مسله ده د حوا رضی الله عنها جنت کې د وسول حکمتونو سو دا ول جنت کې خدای تعالی د آدم علی السلام سره وسول اول حکمت د پاره د حصول د اطمینان د قلب د آدم علیه السلام چې آدم علیہ السلام ته اطمینان او سکون قلبی حاصل شي. قران کریم سورۃ اعراف ځان سره ولیکي یوسل نه اتیا الله فرمایي حکمت بیانې د خلق د حوا بیوی لیسکن الیها چې آدم علیہ السلام سکون حاصل کی دې طرف ته. دویم حکمت پکې دا چې د جنت صفایان مشاهده کی جنت خو شفاف دی صفای نو د جنت د صفای مشاهده کی چې بیا د دنیا کور دغه رنګ صفا ساتي. زموږ استاد خو دې په اکثر کوړی کنه او چې بیا مال هم ساتلی نو بیا ارث ګډوډی نو نو حکمت ته چې د جنت صفای مشاهده کی او کور د دنیا صفا ساتي. د جنت زیورات واچي بیا په دنیا کې هم دا غي استعمال کوي. خودلته مسله در مسله کې بل مسله ده. حوا بیبي چې الله رب العزت پیدا کا خارج الجنت پیدا کا او داخل الجنت پیدا کا نام یو مسله ده. نو رای د عبد الله بن عباس او د عبد الله بن مسعود صاحب دادا رضی الله عنهما چې دا خدای تعالی جنت کې دن پیدا کړ. دا عبد الله بن عباس صاحب او د ابن مسعود صاحب رای ده انها خلقت داخل الجنه دا جنت کې دن الله پیدا کړ. اوله مخازن لیکلي چې دا ورته د کسي پختنه پیدا کړ څنګه چې ما د بخاری شریف حواله درکړ. جلالین ناکتم لکلی کما فی روایت البخاری چې دا د غستی پختنه پیدا و او کله چې الله پیدا کا الله مستوی لکلی آدم علیہ السلام الله سروغت کلاس فمد الیها یده
الله رب العزت د فرشتو په ذریعہ ورته چې محیا آدم مکه آدم علیہ السلام ټچ او مس باندې کې یو ولدا زما بي بي نه ده د کلامات پیدا نه ک پستا بي بي ده ستاسو سکون قلبي د پار الله پیدا ک اول د دې مہر ادا کا بعد ادا المہر بشانو کبیا استغفل بي بي ده استمتع فیدت واخلا آدم علیہ السلام وی چې خدای مہر یې سړي وی په نبی مختار محمد مصطفی اوچتا وسره وی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وشرف وکرم دیار لسی اشفاړ اسکرت درود شریف وای علامه سعودی دې کې اعتراض هم نقل کړي چې مہر کې مفیده بیبي ترازی پلاس ورته پیسې راځي زمکه ورته راځي کالی ورته راځي دلته چې آدم علی السلام په نبی علیہ السلام درود شریف ویلو هوا بیبي ته ورکه څه فایده و جواب یې کړی وی دلته مہر مقصود نو مقصود د دې درود شریف ویلونه په شکل د مہر کې اظهار د شان محمدی علی صاحبه صلی الله علیه و آله وسلم والکه پوه چې ګوره ستاد د نعمت د ایجاد د تمه چې موجود کړي کنه د دې وجم د مبارک ذات دی داغه په مخ می پیدا کړي پینلان لیک الماری نه ده آدم علیہ السلام په مخ می پیدام کې کبي بیتا ته حلالو ما د په مخ به حلالو او کچرته کوم مسله کې راګیر شوی د مخ را ته بیا وړاندې کړه د په مخ په دماغ کو مقصد پکې دغه ورسېدلې دا اول قول چې دا داخل جنت الله پیدا کړه دویم قول عمر فاروق صاحب د نور صحابو نه منقول لې هغه دا دي چې فرشتو دوانو ته د نور لباس واچولو آدم علیہ السلام ملبوس کو په لباس د نور کې وکذا حوا رضی الله عنها آدم علیہ السلام ته زبردست تاج په سر کې خودو او بیا جنت ته دواړه داخل کړ جنت ته دواړه داخل کړو پته لګي چې بهر د دې تخلیق شوه دی او ثم ادخلت الجنه مع آدم علیہ السلام بہرحال